پیر صاحبه څنګه ورو حالات ښه دي ته کوم ځای زه خو د شریف آباد کې اوسېږم دا ولې خپلې ولې دا خو مې دیاړي کوله او روژه وجود مې ګرم ومې لامل هغې سره زما په یخو کې مسله راغله اوس صحیح نشي ګرځېدی څه دړ مړ نه کوي خو چې ګرځم نو چرن کې ګډ وړي لګي او چې دغه معمولي ګټې سره تیمبک شم نو بیا راغورځېږم ته دې حالات کې مزدوري کوې بس څوک واړه واړه بچي دي کری کور دی نو څه وکړو کور دې نه کری دی څو بچي دي دوه بچي دي ته دې کې څو روپۍ ورځ ګټې دې کې 500 پاتې شي 600 پاتې نن د چار مې مال راوړی د هغې پیسې مې کړي د مزدورۍ مال لاته پروت دی مزدوري نه راکړې کله چې پکې ته څو ګټې بیا به دی د خپلې چې نن کومه سودا مې راوړې ده دا 500 روپۍ ګټې راته اوس په ګرځو دی نو پس څه ټایم پورې خرڅ شو نو ځو به یو کار کې چوټي کې چوټي ولې نه کوو د مزدورۍ ته حساب او چې مزدوري لا پاک درکړي نو بیا به سیده زه کور ته ځو نو څه به کوو څومره مزدوري درکړي رانږدې شه ته چې دغه ما د 500 پاتې کېږي که نه چې د 500 په ځای د 500,000 پاتې شي نو بیا دا به ډېره غټه خبره وشي کور کې دا 500 روپۍ به ماشومانو پې ګزاره نه کېږي خو د ما دا حال دی زه بل څه کار کولی نه شم پوره 6,000 مهرباني الله دې قدر وکړي اوس به څه کوې اوس به کور ته ځو کور ته به ځې کور ته به ځو ماښام دی ماشومانو له به څه یوسو ماشومان له به څه یوسې سپیشل دوا به تا ته کوم ورور د وړو مور دې شته او جی هغې ته به ووایې دا زمونږ هم خور ده که نه هغه بیا یو ورور دی مخې له راغلو او جی او راته وې چې دا مالي یوسه واپس او نن چوټي وکړه صحیح دی او ورته دا ښکلي یخ موسم دی یخه ورځ ده که نه ورته یې سوجي حلوا پخه کړه چای پخه کړه بچي هم ځان سره کېنوه کور والا هم ځان سره کېنوه او ښه مزېدار حلوا وخوره او بس بړستن واچوه وده شه سبا راپاسه سبا بیا الله شته صحیح ده مهرباني داسې ټیک ده صحیح ده بالکل دې کې به سوجي پخه کې او جی مړه دویم دې کې به ونه شي دا خو ستا مزدوري ده که نه د سوجۍ لپاره دا 2000 روپۍ ستا سپیشل د سوجۍ لپاره د دې تور شپو وساته یو سهار دی را روان دی یو د لمر د سپینو وړانګو ړوند قطار دی را روان دی د دې تور شپو